زیاته خوله راتلل لاملونه او د حل لارې. سلام دوستانو، هیله ده چې بشپړ صحت ولرئ. نننۍ موضوع مو د زیاتې خولې په اړه ده. د انسان له بدن څخه خوله راتلل یو طبیعي کار دی چې د بدن په یخ ساتلو کې مرسته کوي، خو ځینې خلک ته د نورو پرتله زیاته خوله راځي چې په عام ډول یو بد عادت ګڼل کیږي. د خولې نورماله اندازه سړی له تشویش سره نه مخ کوي، خو که چیرته انسان له اندازې زیاته او له ځنډ پرته په دوامداره ډول خوله کوي، نو دا یو ستونزمن ګڼل کیږي. انسان له شرمندګي سربیره د بدبویي ویره هم لري. پوهانو د زیاتې خولې راتللو په اړه بیلابیل لاملونه په نښه کړي دي. لومړی دا چې د ښځو پرتله نارینه‌وو ته زیاته خوله راځي. دویم، هغه کسان چې فزیکي ورزش نه کوي هم زیاته خوله ترېږي. معنا دا چې هغه کسان کوم چې زیات ورزش کوي د هغو پرتله چې نه کوي کمه خوله راځي. دریم، د وزن زیاتوالی هم د زیاتې خولې راتللو ستر لامل دی. یوازې دا نه، بلکې زیاتې خوله راتلل د ځینې ناروغیو لامل هم کېدلی شي چې په لاندې ډول دي. یو، زړه حمله. که چیرته مو له بدن څخه زیاته خوله وځي، نو د زړه حملې او یا هم د زړه کومې بلې ناروغۍ نښه ګڼل کیږي. که چیرته د ځان په اړه د زړه کومې ناروغۍ یا حملې شک و شیبه لرئ، نو د زیاتې خولې راتللو په حال کې هرومرو ډاکټر ته رجوع وکړئ. خو که چیرته د خولې راتللو سره د سینې تکلیف هم وي، نو دا د زړه کومې جدي ناروغۍ نښه وي. دوه، ذهني فشار. زیات وخت د ذهني فشار په نتیجه کې د بدن څخه خوله وځي. فشار یا ذهني ستومانتیا یوازې پر بدن منفي اغیزې نه کوي، بلکې د خولې وتلو پر مهال هم انسان ته د زیان رسولو خبرتیا ده. درې، د وینې کم فشار. ځینې مهال د وینې کم فشار هم د زیاتې خولې وتلو نښه ده. دا هغه مهال هم پیښیږي چې موسم ګرم نه وي، خو د وینې فشار کچې په کمېدو سره ډیره زیات او لږه ذهني ستومانتیا، سرتاویدل او د سترګو لید په څیر ستونزې نښې څرګندېږي. څلور، د درمل منفي اغیزې. د زیاتو خولې وتل د بیلابیل درملو خوړلو پر مهال هم کیږي. که څه هم دا کومې ستونزې نه ده، خو ځینې د انټي بایوټیکس د وینې فشار یا نور درمل په استعمال سره خوله راتلل منفي خو عام اغیزې ګڼل کیږي. که چیرته مو پورته ستونزې څخه کومه نه درلودله او له بدن څخه مو بیا هم زیاته خوله خارجېږي، نو په لاندې خوړو سره یې مخه نیولی شئ. د مڼې سرکه، د لیمو شربت، مالګه او اوبه، تور چای، د خوړو سوډا. همدا ډول د دې ستونزې له منځه وړلو لپاره مالګه او لیمو ګډ کړئ. په لاسونه او پښې یې پرېمینځئ، له وچېدو وروسته یې پرېمینځئ.